د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود هم پر ګیلمن خواشیني څرګنده کړې ده. جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي ګیلمن د محکوم ولس رسا غږ دی، الله جل جلاله دې عاجل صحت ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی او حماسي شاعر ګیلمن وزیر پر ټپي کېدو خواشیني ښودلې او لیکلي دي هغه د محکوم ولس یو پیاوړی غږ دی چې له امله یې د ټولو افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. ښاغلي احمد مسعود لیکلي د ګیلمن وزیر د صحت لپاره د لوی الله جل جلاله په دربار کې دعا کوم او په دې سخت وخت کې د هغه د کورنۍ او ملګرو ترڅنګ ولاړ یم. له بلې خوا نازبي الله مجاهد وایي افغانانو د شریعت لپاره قربانۍ ورکړي، اوس یې تطبیق هم غواړو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یونما وروستي راپور ته چې د امر بالمعروف له لورې د ښځو او نارینه‌و د ځورونې په اړه خبر خپور کړی. په غبرګون کې ویلي د دوی پر امر بالمعروف نیوکې بې ځایه دي او دغه اداره چې څه تصفیه کوي معلوم اسلامي احکام دي. نوموړي لیکلي د یونما راپور جوړونکي هڅه کوي افغانستان د غربي لیدلوري څخه واروزي او دا کار ناسم دی. د افغانستان د خلکو د شرعي نظام د جوړېدو لپاره سترې قربانۍ ورکړي او اوس یې په بشپړ ډول د تطبیق غوښتنه هم کوي. نوموړي دغه راز ادعا کړې چې دا عمل د ښځو او نارینه‌و حقوق په بشپړ ډول خوندي دي او له هیڅ چا سره زیاتی نه کیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو الله په امان، تر بیا ښې چارې.